فیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاو نلیدل چې ستا پروردگار د فیل څښتنانو سره څه وکړل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ایا هغه د هغو چالو ول شان نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو د پخې شوی خټي تیږي غورځولې بیا د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واخه